انسان د پاره په سر باندې ویښته لګول دا جایز دی او کنه دی جایز. ګران کتونکو کچرته د ویښتان دا د انسان وي، د انسان ویښتان کټکړې شوي وي یا د خنزیر وي، نو په دغه دواړو صورتونو کې دغه ویښتان لګول او دغه ویښتان استعمالول یو مسلمان د پاره دا ناجایز او حرام او ممنوع وي. او کم ویښتان چې د پلاستیک نه جوړ شوي وي یا کم ویښتان د زناورو د سرمن نه جوړ شي، په هغه صورت کې چې هغه سرمن هغه پخه کړی شوي وي، د هغې نه رطوبت هغه ختم کړی شوی وي او بیا د هغې نه ویښتان جوړ شوي وي، آیا دغه ویښتان لګول څنګه دي؟ ګران کتونکو په دې کې دوه صورتونه دي. یو هغه صورت دی چې هغه ناجایز دي او یو هغه صورت دی چې په هغه صورت کې ستا دپاره دا ویښتان استعمالول دا جایز دي. هغه صورت چې کوم صورت کې ستا دپاره دغه ویښتان لګول دا ناجایز دي، کله چې ته دا ویښتان دې دپاره لګوي چې یو انسان زمان اټریکټ شي یا هغه ما سره محبت وکړي یا ته چې د هغه له په دوکه ورکول غواړي، نو په داسې صورت کې د دغه وجې نه چې ته هغه له دوکه ورکول غواړي، د دې وجې نه ستا دپاره دغه ویښتان چې دا د پلاستیک نه جوړ شوي دي یا د ځناورو هغې سرمن نه چې هغه پاکه کړی شوي وي د هغې نه جوړ کړی شوي، نو ستا دپاره دغه ویښتان لګول دا بالکل ناجایز او حرام دي. او که چېرته یو انسان پیدایشي هغه گنجې پیدا شوی وي یا د هغه داسې ځای کې کار دی چې هغه ویښتان نشته دی او د دغه ویښتان نشتوالي د وجې نه د ده په کار باندې چې دی اثر غورځېږي یا په داسې ځای کې ده چې دی میل ناجون لوي چې په هغه ځای کې د ده چې کوم کانفیډنس دی هغه خرابېږي یا چې ده په بزنس باندې ده په کاروبار باندې چې دی اثر غورځېږي، نو په داسې صورت کې بیا یو انسان د پلاستیک نه جوړ کړی شوي ویښتان یا د هغه ځناورو چې د هغې سرمن پاکه کړی شوي وي د هغې نه جوړ کړی شوي ویښتان دغه انسان په داسې صورت کې لګولی شي، په هغې کې څه خبره نشته. خو د دې خیال به ساتي چې کله دی غسل کوي یا اودس کوي چې هغه غسل اوبه سر ته رسیږي او اودس کې په دې باندې چې دی مسح کیږي، نو په هغه صورت کې دغه ویښتان بیا د لپاره جایز دي.